د طالبانو زعیم په کابل ادارې غږ کړی چې له دښمنۍ څه نه جوړیږي، د جګړې د دوام هڅه دې نه کوي. د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت خپاره شوي پیغام کې ویلي چې دوی ټول افغان ملت ته ډاډ ورکوي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به یو داسې افغان شموله نظام رامنځته کوي چې ټول قومونه به پکې د خپل استعداد پر بنسټ خپل ځانونه ویني او د هیڅ چا پر حق به تیری نه کیږي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې دوی په مقابل لوري کې ولاړو افغانانو باندې هم غږ کوي چې نور د جنگ د دوام لپاره هیڅ ډول هڅه ونه کړي. دا هیواد د افغانانو ګډ کور دی او ټول باید د اسلام په احکامو سره راټول شي، ځکه چې له عقدې او دښمنۍ څخه هیڅ نه جوړیږي، خو برعکس له زغم او حقیقت منلو څخه ملتونه عزت او ویاړ ته رسیږي. پیغام کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل یو ښه ګام بلل شوی دی، خو ټینګار شوی دی چې د دوحې هوکړه باید په بشپړه توګه عملي شي او که چیرته داسې ونه شي نو ټوله نړۍ د شاهده وي چې د هر ډول سرغړونې د بدو عواقبو پړه به هم د امریکا پر غاړه وي. د طالبانو د مشر اختریز پیغام داسې مهال خپریږي چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي، مذاکرات په ټپه ولاړ دي او اکثرو ولایاتو کې خو نړۍ جګړې روانې دي. الله اکبر الله اکبر، ماشاءالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه.